سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. افغان زه یم. نن تاسو ته د خطاطۍ د نومې برخې په باره کې معلومات درکوم. په تیره برخه کې موږ پر سوات لفظ باندې تمرین وکړ. اوس توا لفظ تمرینوو چې توا له الف څخه تر ی پورې په څه ډول او له کومو الفاظ سره موښلي. له تاسو څخه هیله کېږي چې افغان ری چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې زنګوله بټن هم کښېکاږئ ترڅو تاسو ته هره ویډیو په ډېره اساني در ورسیږي. په تیر درس کې موږ سوات لفظ تمرین کې چې له الف څخه تر ی پورې مو سوات له الفاظ سره وموښلاوه. اوس توا لفظ شروع کړو. توا له الف څخه تر ی پورې له ټولو الفاظ سره موښلو. توا او سوات تقریبا سره برابر دي. یوازې په دې کې فرق دی چې توا موږ داسې لیکو، یعنې الف راسن ورسره موښلو داسې. سوات خو موږ داسې لیکئ چې دلته مو یو داسې غاښ ورکاوه او خو توا داسې ځای نه لري. یوازې توا لیکل کېږي، توا داسې دا ځای په پوره قلم او الف پورې موښلول کېږي. له ټولو الفاظ سره توا داسې موښلول کېږي. په نیم قلم توا داسې بیا د دې ځای سره پر قلم فشار راولو، راسن یې پورته کړو چې الف پورې موښلي. توا اوس توا او ب لیکو. توا توا او ب یو وار بیا لیکم. توا او ب. اوس توا او جیم لیکم. توا
څو او جیم داسې څو او جیم څو او جیم داسې هم لیکای شو اوس څو او دال لیکو داسې څو او دال یو وار بیا لیکم څو او دال څو اوس څو او ری لیکو داسې څو او ری یو داسې هم لیکای شو اوس څو او سین لیکو څو او سین داسې هم لیکای شو خو دا په هغه صورت کې چې موږ ځای ډېر ولرو څو او سواد لیکو څو او سواد یو وار بیا لیکم څو او سواد څو او سواد داسې هم لیکای شو څو او قاف لیکو اوس څو او قاف یو داسې هم لیکو څو او کاف لیکو څو داسې بیرته د دا ځای په نازک قلم دغه برخه د بې سره برابره ده څو او کاف څو او کاف یو داسې هم لیکای شو چې کاف کشوکی ونه لري څو او لام څو او لام څنګه ولیکل څو لیکو لکه الف چې ورپلې موښلو اوس بیرته پر دغه الف باندې لاندې راځو په نیم قلم دلته لام پر موښلو اوس څو او میم لیکو داسې څو او میم څو او میم یو بل ډول هم لیکای شو څو میم څو او میم کې یو بل ډول شته داسې داسې لیکای شو څو او نون څو او نون یو بل ډول لیکای شو که ځای ډېر ولرو
سوا او واو سوا سوا او څنګه لیکو سوا خو نو داسې ده اوس واو لیکو سوا او هی لیکو کوم الفاظ چې زه دلته لیکم تاسو باید ډیر تمرین پر وکړئ یوازې په یو وار یا دوه وار لیکلو یا 15 وار لیکلو لفظ نه سمیږي هر څونه ډیر تمرین چې ور باندې وسی هغونه الفاظ سمیږي اوس توا او لام لیکو لام الف توا دا داسې دی لکه الف او توا چې سره مشتي خو د دې ځای ثابته داسې راځو پر دې ځای پر کلام فشار راولو دا ځای داسې د دې ځای په نیم کلام بیرته شاته راځو سوا او لام الف یو بل ډول هم لیکای شو سوا داسې له دې ځای څخه چې لږ له دا سره څخه لږ راکښته داسې راځو بیرته پای ته بیرته دې خوا ته داسې ځو بیرته په دا ځای لیکو راځو داسې لام الف هم لیکای شو اوس یعنې دغه لفظ یو وار بیا لیکم سوا اوس سوا او یې لیکو داسې سوا او یې سوا او یې یو وار بیا سوا او یې داسې هم لیکای شو ما په تیرو برخو کې هم ویلي وه یو وار بیا تکراروم چې د خطاطۍ د زده کړې پر مهال تر ټولو مهم شی زیات تمرین دی که چیرې تاسې زیات تمرین وکړئ الفاظ پخیږي او په سم ډول لیکلی شي موږ چې دلته الفاظ لیکو یوازې د زده کړې ترتیب او طریقه زده کوو نور تمرین په تاسې پورې اړه لري هر څونه چې ډیر تمرین وکړئ هغونه مو الفاظ پخیږي ځینو لیدونکو په کمنټونو او میسیجونو کې لیکلي وه چې د خط لیکلو پر مهال زه کم کلم کاروم دا عادي کلم دی چې په کرتاسیه کې پیدا کیږي ما د خطاطۍ په لومړۍ برخه کې هم ویلي وه چې کلمونو کې هېڅ فرق نشته یوازې لینک په نامه چې هندۍ کلم دی هغه نوکې نازک دی په هغه کلم باندې د تمرین پر مهال خط سم نه راځي خو وروسته چې تمرین پوخ سي یعنې ډېر موږ تمرین وکړو بیا وروسته هغه کلم کاروو هېڅ مشکل نشته خو اوس دغه عادي کلمونه چې په کرتاسیو کې پیدا کیږي د دې څخه کار اخلو او که چیرې تاسې غوښتله چې په پنسل باندې خط ولیکئ په پنسل هم کولی شئ چې خط ولیکئ یوازې فرق یې دا دی چې د دې کلمونو نوک ګردی دی د خط لیکلو پر مهال کلم پورته او کښته کیږي که چیرې موږ یو ځای غواړو چې پنډې راولو یعنې مثلا هغه ځای پوره کلم باندې موږ لیکو هغه ځای پنډ راولو نو بیا ټینګ فشار پر کوو او که چیرې ځای باریک راولو نو کلم سستوو او داسې ټینګ یې نه نیسو خو د پنسل ترتیب یا د دې څه یو څه بیل دی پنسل نوک پورته او کښته نه کیږي یوازې څرخول کیږي لکه نهیي چې دی نو فرق یوازې دا دی که چیرې تاسې د دې کلم سره ځان بلد کړئ او یا د پنسل سره ډېر فرق یې نشته له تاسو څخه هیله کیږي چې افغان ری چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې زنګوله بټن هم کښېکاږئ تر څو هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي